بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاسې نننی درس ده لیکسیون 57 یعنی 50 درس د 57 سپیل یا بوشتابیغن داسې راځي. ښه ګرانو دوستانو شروع کوو د درس. اوله به زه تاسو ته یو دوه خبرې وکړم. ګورئ دوستانو دغه درس چې ده د شپږ پنځوسم یعنی د مخکینی درس هغه د تمرین ده یا دغه په باره کې داسې سوال جواب یا پوښتنې دي که نه. نو ګورئ دوستانو دا سپینه پټه اینئ چې ما تاسې نه هغه پټ کړي دي، خطونه مې پټ کړي دي. ولې؟ ځکه چې مثلا ګورئ دوستانو که مثلا چیرې تاسې کوشش وکئ چې مثلا زده یې کوئ، نو کولی شئ چې مثلا زه دلته اوس ستاسې نه پوښتنه وکړم او تاسې مخکې نه جواب ورکوئ که نه. همداسې اوس ګورئ مثلا تاسې بیا کولی شئ چې ویډیو مخکې کوئ او دا پټه ترې نه کته شي، ځکه د خبرو سره دا پټه کوزیږي. تاسې دا وګورئ. خو لیکن تاسې کولی شئ چې دلته اوس خپله جواب ورکوئ، صحیح او غلط اوس تاسې خپله معلوم کړئ. ښه امیدوارم دوستانو تاسې زما په خبره پوه شوي یئ. او که مثلا چې وایي چې دونه زر نه کیږي، نو تاسې کولی شئ چې داسې اول دا ویډیو ودروئ، اول دا نومونه وګورئ، بیا ووایئ چې ولا موږ خپل درس کې مثلا دغه شی زده کړي وو، د دغه نوم سره دغه خبره وه، اوس دلته ولې دا راغلی؟ ځکه اوس دلته تاسې نه پوښتنه شوې چې د هغه په مطابق باندې دا خطونه آیا صحیح دي او که غلط. نو تاسې کولی شئ که چیرې دغه په مطابق باندې دا پوښتنې شوي، نو اوس تاسې کولی شئ چې آیا دغه خبرې مثلا که صحیح خو دلته په صحیح باندې علامه وښئ او که چیرې غلطی نو په دې غلط باندې وښئ. اوس زه تاسو ته شروع کوم. امیدوارم تاسې پوه شئ زما په خبره. ښه دلته وایي ویر مخت وس. ویر یعنی څوک، مخت یعنی کوي، وس یعنی څه، یعنی څوک څه کوي. صحیح ده که نه؟ امیدوارم پوه شوي. دلته وایي چې لیزن زی نوخ einmal. لیزن یعنی ولولئ، زی یعنی تاسې، نوخ یعنی بیا، einmal یعنی یو ځل، یعنی یو ځل بیا تاسې ولولئ. ښه دلته وایي ریختیګ ودا فالش. ریختیګ مثلا رښتیا دي او که غلط. مثلا داسې وایي ریختیګ مثلا رښتیا، ودا مثلا یا، فالش مثلا غلط. صحیح ده؟ دلته وایي چې هغه ده کوغویچن زی ان. کوغویچن یعنی علامه ووښئ، زی یعنی تاسې، ان یعنی په کوم ځای کې دوستانو ګورئ دوستانو مثلا دلته لیکل شوي چې ریختیګ فالش. مثلا که رښتیا په دې ځای کې علامه په دغه آر یا ایر باندې علامه ووښئ او که فالش دلته اف ده په فی باندې علامه ووښئ، نو ستاسې کار حل کیږي. ښه اوس شروع کوو. دلته وایي کریم raucht eine Zigarette یعنی کریم سکوي یو سیګریټ. اوس دوستانو باید تاسې خپل هغه بل درس ته هغه وکړئ که نه، مشابهت وکړئ یا مثلا هغه ته توجه وکړئ، مثلا چې آیا کریم په هغه درس کې سکاو یو سیګریټ مثلا، یا کریم یو سیګریټ واخه مثلا موږ تاسې واخلم وایو سکولم وایو که نه، نو په هر یو باندې چې تاسې هغه یې که نه موافقه یې. ښه اوس دلته دا غلط لیکل شوی، مثلا غلط باندې علامه وکړل شوی ځکه چې وایي دا خبره غلطه ده. ولې؟ warum das ist falsch oder warum مثلا warum هم ویلی شي، warum هم ویلی شي. warum das ist falsch. Karim schreibt Zahlen. کریم لیکي حساب، یعنی په قبل درس کې کریم لیکي حساب. کریم nicht schreibt nicht raucht eine Zigarette. صحیح ده که نه؟ ځکه دا غلط ده. ښه اوس په دې بل ځای کې دلته پوښتنه کوو. Sita trinkt Tee. Sita ski Chai. Das ist richtig oder falsch. یعنی سیتا سکی چای دا صحیح ده او که غلط؟ بالکل دا صحیح ده. warum سیتا په خپل کې چای سکی، نو دا رښتیا. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو تاسې پوه شوي. اوس دلته په دې دریم کې پوښتنه کوو. سلما تلیفونیرت. آیا سلما په تلیفون کې غږیږي؟ das ist richtig oder falsch. Richtig, das ist falsch. Warum ولی دا falsch ده، ولی دا غلط ده. سیتا träumt یعنی سیتا خیال اینی. یو ټوکې په باره کې مې خبره وکړه چې سیتا خیال پلو وکړي، سیتا träumt. آفرین امیدوارم دوستانو پوه شوي یې. ښه دلته په دې بل کې پوښتنه کوو. نام singt. نام آوازخواني کوي یا ګانا وایي که نه، یا موږ تاسې خلک اوس هنرمند ورته وایي، خو لیکن نه پوهېږم چې بهرحال تاسې هر هغه کوئ، یعنی نام آوازخواني کوي. Das ist richtig oder falsch.
Das ist auch falsch. Warum? Warum? ولی نام macht Hausaufgabe یعنی نام کوي کورنۍ کار. موږ تاسو وای کورنۍ کار لیکي مثلا خو دوی د دوی پیسې باندې مثلا دوی وای چې کورنۍ کار کوي مغه چې مجبور اور سره معنا وکړه. امیدوارم دوستانو تاسو په دې باندې پوه شئ ځکه دا هم غلط ده. ښه په دې ځای کې پښتنه کو لیانا träumt. Das ist richtig oder falsch. ته دې ټلیفون ته جواب ورکړه چې دا درس راکړم. لیانا träumt. نو هغه د آیا لیانا خیالي نه؟ Das ist richtig oder falsch. ستاسو نه پوښتنه کوم. Das ist auch falsch. Warum? Liana singt. ولی لیانا غانا وای. جمله داسې وکړه چې ورته توجه کړئ دوستانو. لیانا singt ein Lied یعنی لیانا وای یا اوازخانی کوي د یوې غانې یا د یوې ترانې. امیدوارم دوستانو تاسو په دې پوه شئ. ښه په دې ځای کې اوس وای چې علي macht Hausaufgabe یعنی علي کوي کورنۍ کار. یعنی موږ تاسو وای چې علي لیکي کورنۍ کار یا زه لیکم کورنۍ کار. دوی وای کوي مثلا ځان ته مړ وای زه کوم کورنۍ کار داسې به وای کنه. نو اوس تاسو نه پوښتنه ده چې آیا علي کورنۍ کار کوي؟ Das ist richtig oder falsch. Das ist auch falsch. Warum? علي telefoniert یعنی علي په تلیفون کې غږیږي یا تلیفون کوي. ښه امیدوارم دوستانو تاسو په دې درس باندې په دې باندې پوه شئ. اوس لاندې کوزیږو. ښه دا پټول نه غواړي. ښه دلته مثلا وایي چې was ist richtig یعنی was یعنی څه ist یعنی دی richtig مثلا رښتیا کنه. markieren Sie das richtige Wort یعنی markieren یعنی مارک پی وکي یا علامه پی وکي. زی یعنی تاسو das richtige Wort یعنی مثلا په دې رښتیا یا صحیح جملو باندې کنه. welche یعنی کوم یو buchstabe یعنی حروف steht یعنی ودریږي. دلته وایي چې اما یعنی همیشه ام end یعنی په اخره کې. صحیح ده کنه. نو دوستانو اوس ګورئ تاسو دغه ته دوه خبرو ته توجه کوئ. مارکیرین یعنی اول تاسو په دې صحیح هغه باندې مارک وخی چې هغه دي تار ما وخلی دي مارکونه می وخلی دي کنه. او بل دلته په دې ځای کې وایي welche Buchstabe steht immer am Ende یعنی کوم یو حروف همیشه په اخره کې ودرېږي. نو هغه امیدوار یم چې تاسو تینا معلومات کړئ. خو لیکن اوس سره سره زم درته وایم. یا علي telefoniert. صحیح ده. د علي د پاره دا استعمالي یو سړی نوم چې مشخص وي چې هغه څه کار کوي هغه ته همیشه تی په اخره کې ودرېږي کنه. پلان کوي دغه کار کوي یا تلیفون کوي یا مثلا کار کوي یا چار شي کوي کنه. نو اوس دلته کنه جمله ده telefonieren کنه. نو دا جملې دي خو لیکن مشخصه کسته دغه استعمالي telefoniert. وګورئ په دې لحاظ باندې هم مارک وخل شوی او دلته د دې په دې لحاظ باندې welche Buchstabe steht immer am Ende یعنی کوم یو حروف همیشه په اخره کې ودرېږي. دلته وګورئ تی ولاړه ده. صحیح ده. دلته په دې ځای کې وایي چې محبه مالت هغه محبه مالت. محبه یعنی رسمي یا رسم هغه کوي. ګورئ هلته په هغه ځای کې جمله ده محبه مالت eine Sonne کنه. مثلا داسې ده یعنی محبه رسم کوي که بیا چې رسمي بیا دغه نوم کولی شي چې ورسره واخلي کنه. دلته اصله جمله مالنده مالتي هم دلته لیکل شوي. ښه نو دغه مشخصه کسته استفاده کیږي. او نور دوستانو د دغه په اړه کې توضیح بدینه کوم چې دا کرا ټول خطونه چې مثلا ورسته راځي پکې په اړه باندې ځکه اوس دلته د درس وګدیږي. ښه دلته وایي چې سیتا ترینګت. سیتا یعنی سکی کنه. هغه ته دغه جمله استفاده کیږي کنه. جمله د اصل کې ترینکن یعنی سکل. همیشه مثلا د دې ژبې حروفونه چې دي اکثره په ای ان باندې ختميږي یعنی ترینکن. او مثلا دلته کنه ترینکه هم ده کوي چې زس کوم نو وای اخ ترینکه کنه داسې وای مثلا. خو مشخصه کسته بل کسته ترینکت کنه دا استفاده کی ګوري په دې کې هم تی ولاړه ده په اخره کې. ښه لیانا singt یعنی لیانا اوازخانی کوي.
کنه په دې کې سینګن هم ده سینګ هم ده صحیح ده امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي دلته وایي چې نادا تانست یعنی نادا ګډیږي یا رقصیږي یا بازی کوي مثلا یا ډانس کوي مثلا مختلف نمونه ورته لرو موږ تاسو امیدوارم دوستان تاسو زما په خبرو صحیح پوه شئ ښه په دې ځای کې وایي چې کریم شرایبت یعنی کریم لیکي کنه شرایبن جمله هم ده شرایب هم ده مثلا په دیو کې چیرې تاسو وایي چې مثلا یو کس ته مشخصه وایي چې کریم مثلا پلان کې کار کوي مثلا هغه کار سره ویل شي په اخر کې هم تی راځي او که وایي چې لیکي کریم شرایب کنه جمله ده شرایبن او که چاته وایي چې ولیکه شرایب یعنی ولیکه نو دغه سی امیدوارم دوستان تاسو په دې باندې پوه شئ وختم کم ده د غلاندینی درس ته بلار شو امیدوارم تاسو زما په خبرو پوه شئ ځکه په پښتو کې درته وایم خدای پاک هم دغه خلکو د زړه نه خبره چې څوک ډوچ په ډوچ کې وایي ښه امیدوارم دوستان زما په خبرو پوه شئ که مثلا کوم ځای کې غلطي کوتاهي کېږي بخښنه بیا هم غواړم ښه دلته وایي چې beobachten Sie was richtig بخښنه غواړم was macht Ihr Kurs in der Pause was یعنی څه macht یعنی کوي ihr یعنی د ستاسې کورس یعنی کورس in der Pause یعنی په تفریح کې یا په دمه کې صحیح ده که نه sammeln Sie dann im Kurs کنه یعنی زامل یعنی ټول سره یو ځای زی یعنی تاسو دن یعنی بیا ام کورس یعنی په کورس کې یعنی څه ګوري دوستانو دغه اوس دلته د ماشومان دي کنه خو یعنی دا یو کورس ده صحیح ده کنه لکه کته راوالم دا یو کورس ده په دې کورس کې دا ټول سره یو ځای هغه کوي نو د دې مطلب دا ده چې تاسو دغه کار په دې کورس کې سره یو ځای وکوي ښه زامل یعنی هم دا کورس یعنی دغه دا وګورئ دوستان کورس ته هم دا عکس جوړیږي زامل یعنی د ټول ماشومان یا ټول غټ سړي هم دوی ته هم زامل جوړیږي صحیح ده کنه نو امیدوارم دوستان تاسو په دې پوه شئ او په دې ځای کې دغه beobachten جمله چې کومه یو ده د دې معنی درته وایم چې مثلا د beobachten ډېرې معناګانې ورکوي لیکن په دې ځای کې دا معنی ورکوي چې توجه وکړئ توجه وکړئ ګورئ دوستانو دغه ماشوم خپل خط ته توجه کوي دغه بل ماشوم خپل درس ته مثلا په لیدلو ته مثلا وګوره کنه دې ته هم هغه ورکوي په اکثر ځای کې دغه وګورئ دا پیشوګانې مثلا دلته مرغۍ ته متوجه دي هم دې ته معنی ورکوي نو امیدوارم تاسو دوستانو پوه شئ ځکه زما وخت هم کم پاتې ده چې بیا به یوټیوب اجازه نه راکوي چې زما ویډیو په یوټیوب کې ځای شي نو امیدوارم تاسو په دې باندې پوه شئ ښه زه به اوس دغه لاندې هغه درته ووایم دا خط چې وخت ختمیږي ښه اوس مثلا تلیفونیرت کنه تلیفونیرت آیا په هغه درس کې په مخکینی درس کې تلیفون چا کاو بالکل علی کاو علی تلیفونیرت نو دا دا علی تلیفونیرت ښه په دې ځای کې وایي چې شرایبت یعنی شرایبت لیکل چا کول آفرین کریم کول لیکل کریم شرایبت zahlen یعنی کریم حساب لیکو ښه په دې ځای کې وایي چې raucht eine Zigarette یعنی سکي یو سیګریټ چا سکاو په قبل درس کې آفرین ماریا سکاو ماریا یو سیګریټ سکاو نو دا دا ماریا ښه په دې ځای کې وایي چې macht Hausaufgabe یعنی کوي کورنۍ کار چا کاو په درس کې آفرین نام کاو دغه د دادی نام ښه امیدوارم پوه شئ په دې ځای کې وایي چې مالت eine Sonne یعنی مالت رسمي eine یعنی یو زونه یعنی مریا په لیکلو کې المر او اکثر دوستان المر هم ورته وایي ښه نو یعنی رسمي یو مر څوک رسمي محبه آفرین امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ ښه په دې ځای کې وایي تروینت یعنی خیالینی یا خیال پلاو کی ګوري دوستان دا جمله ورته بار وایم امیدوارم تاسو په مغزو کې کین تروینت یعنی خیال اینی یا خیال پلاو کی نو خیال څوګینی آفرین سلما خیالینی دا ده سلما ښه په دې ځای کې وایي چې ترینکت یعنی سکی ته یعنی چای څوک سکی سیتا امیدوارم دوستانو تاسو پوه شئ دا وګورئ سیتا چای سکی ښه ګران دوستانو دغه درس چې در سره مې شریکه که امیدوارم تاسو پوه شئ د زما په دې خبرو باندې او ګورئ دوستانو زه دا بیا هم درته وایم زه لږ مصروفیات ډېر لرم مثلا اوس درسونو ته یو وخت نشم کولی دویمه خبره دا ده چې مثلا تاسو دا درس داسې وګورئ چې لکه څنګه چې ما درته هغه کړی او مثلا خپل ځان سره خپله کوشش وکړئ نور د دې نه پورته زه څه نشم کولی فعلا په پاک الله باندې سپارم چیس